او اودس کې څومره فرض دی او اودس کې فرض پرېښودلو سره څه کېږي. اودس کې مونږ سره څلور فرض دی او د فرض حکم څه دی. فرض داسې یو عمل دی که فرض عمل در نه پاتې شي نو ستا مونځ یا اودس نه کېږي. اوس مونږ سره اودس کې څلور فرض دي، که دې کې درنه یو فرض هم پاتې شو نو ستاسو اودس ونه شو. څلور فرض چې کوم دی هغې کې مونږ سره اول فرض دا دی چې مخ وینځل دي. د مخ وینځلو اندازه دې ځای نه ونیسه چې کوم ځای کې دا اختان ختمیږي، دې ځای نه چې شروع کېږي او د غوږونو دغه سیټونه لاندې دي تر ګیرې پورې، دا چې کوم دی مونږ سره وینځل فرض دي. او دویم فرض چې کوم دی مونږ سره په اوداسه کې مټې وینځل دي، د دې ځای نه ونیسه تر څنګلو پورې چې یو ځای پکې هم وچ پاتې نه شي. او دریم مونږ سره د سر مسح کول دي، په صرف د سر باندې لاس کېښودل دا فرض دي او دا مونږ سره مستحب دی پکې. او څلورم فرض چې کوم دی مونږ سره خپې وینځل دي هغه تر خنګرو پورې. رونو دا اوداسه کې څلور فرض دي او انشاءالله په بلې ویډیو کې موږ تاسو ته د لمونځ فرض او داسې همدارنګه واجبات او نور مسایل انشاءالله وړاندې کوو. السلام علیکم.